سر در باندې وس جوړه چې په خالی جیبونو اشنا غواړې څوک د شمینه چې خلله شوي داسې سړي ته به وبا غواړې اسلام شغم مې خلګۍ در کړله اوس په قدم په قدم دا غواړې او دا بل یو غزل څو شعرونه چې په حیا باندې ټول مړه یو پښتانه یو لکه بین نه ډېر خواږه یو پښتانه یو نه ستم په چا کوو او نه مو کړی نفرتونو نه ماړه یو پښتانه یو هر ظالم ته د مظلوم په سر ولاړ یو ځکه هر سړي په خوله یو پښتانه یو هره ګټه هر یو کاڼی ګوهر ده داسې سیمه کې پراته یو پښتانه یو وخت دجال را باندې هر څنګه شو ستړی موږ په چبر کې پاخه یو پښتانه یو له لباس نه به خړ پړ یو ملنګان یو له لباس نه به خړ پړ یو ملنګان یو خو له خویه ډېر درانه یو پښتانه یو خلک مو ځکه سادهګان ګڼي اسلامه خلک مو ځکه سادهګان ګڼي اسلامه چې صفا ورته له زړه یو پښتانه یو او دا غزل مطلب ده چې ساتھی میلمه دې همیش هم په ما خو سوچ دې کوي ساتھی میلمه دې همیش هم په ما خو سوچ دې کوي ودې کړي هر څنګه ستم په ما خو سوچ دې کوي یار دې تکړه شي هر یو درد ته مې دې ټاکي سینا یار دې تکړه شي هر یو درد ته مې دې ټاکي سینا آسان دې بالکل نه ګڼي ګرم په ما خو سوچ دې کوي پور د هجر مې دې وسیزي لوګای مې دې کی پور د هجر مې دې وسیزي لوګای مې دې کی چشمان دې ډک ساتي له نم په ما خو سوچ دې کوي چې محبت په رنګ رنګین نوي څه ژوند بنوي چې محبت په رنګ رنګین نوي څه ژوند بنوي لګی تهمت ستره او کم په ما خو سوچ دې کوي قطرې قطرې به انتقام ترې نه د وینې اخلم قطرې قطرې به انتقام ترې نه د وینې اخلم اغیار دې ظلم وکړي سم په ما خو سوچ دې کوي ما به له مینې د اشنا په جبر وانړوي ما به له مینې د اشنا په جبر وانړوي ستړی دې ځان کړي ټوله لم په ما خو سوچ دې کوي هسې نه ګوتو نه مې وباسي اسلامه جانان هسې نه ګوتو نه مې وباسي اسلامه جانان کړي غلامي دې د ټول چم په ما خو سوچ دې کوي ادا نوري صاحب ته دا یو درې شعرونه چې ساتلی په زړه وي نو چمن د پښتنو ساتلی په زړه وي نو چمن د پښتنو آباد دې خدای همیش لري چیښتن د پښتنو یاری دوستی ساتل د هر سړي د زړه کار نه ده یاری دوستی دې زده کړي خلک فن د پښتنو یاری دوستی ساتل د هر سړي د زړه کار نه ده یاری دوستی دې زده کړي خلک فن د پښتنو یو صدر نوري خان بلې نایب شیر علي خان دا یو صدر نوري خان بلې نایب شیر علي خان دا مضبوط یې کړلی څرنګه مړوند د پښتنو والسلام ډېر مزدار دا اسلام الدین اسلام چې تاسو ته خپل کوچلی کلام پیش کړ دې نه بعد یو بل کوچلی شاعر نجیب الله انجم د لوخیل ته خواست کوو چې هغه رئیس یو موږ ته خپل کوچلی کلام پیش کړي نجیب الله انجم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلیوالو ملګرو مسکی مهرباني به موي دا مشران ناست دي که دغسې حالي بیا موږ د هغه چل راځي هغه طریقه راځي دغسې ناستي باندې مطلب ده چې د شور او شرابه مه کوو نسکي قرار شي نو که مشاعرې شوق موي بیا قرار شي نو که نه بیا مطلب ده چې هغه طریقه راځي موږ ته صحیح شته که نه او ډېره مننه به موي د نظم نه مخکې څو شعرونه دي مشرانو په معذرت سره خو د محاوت داسې ده چې وایي نن سبا چې څو دله او څو دوس یې نن سبا چې څو دله او څو دوس یې بیا به هر چا باندې ګران یې دا منا نن سبا چې څو دله او څو دوس یې بیا به هر چا باندې ګران یې دا منا او ډېر په سپک نظر به هر څوک درته ګوري چې په سمه لار روان یې دا منا او اوس کم اصل او په اصل کې فرق نشته اوس کم اصل او په اصل کې فرق نشته چې پیسه لري بیا خانې دا منا او سر ټیټي چې نه کوي د وخت سامراج ته
سرټیټي چې نه کوې د وخت سامراج ته تل به سپک تل به ارزانې دا منا او غټ مجرم به یې که حق کیسه دې وکړه چې نه ژغلي که نه بې بندوو نه خپل کار دا خپل یار دا چې ډرامه جوړه کړې ده دا سړی کپ نه ده کړې دا ډرامه ونه جوړه کړې ده زما ورونو کم مقصد چې تاسو غواړئ څه چې تاسو غواړئ هغه پروګرام په دې پروګرام کې شامل دی لوګوټي دا میلمانه شاعران دي دوی خپل شاعران کلام پیش کړي د دې نه وروستو به ګرده شپه اټن وي او ګرده شپه به ستاسو د مرضۍ کار وي خو لوګوټي خاموشي اختیار کړئ مهرباني ګوره ورونو پښتانه یو داسې مه کوو که نه وایي سره ټیټي چې نه کوې د وخت سامراج ته تل به سپک تل به ارزانې دا منا او غټ مجرم به یې کږ کیسه دې وکړه غټ مجرم به یې که حق کیسه دې وکړه په خپل ځان په لړزانې دا منا او دلته سل کیسې کوه او دروغ وایه دلته سل کیسې کوه او دروغ وایه بیا به اصل مسلمانې دا منا او کله ځان دې جوړه دلته فرشته کړه کله ځان دې جوړه دلته فرشته کړه همیشه به په لړزانې دا منا کله ځان دې جوړه دلته فرشته کړه همیشه به پریشانې دا منا او ته چې دا رنګ شاعري کوې انجمه ډېر پاگل او ډېر نادانې دا منا دا نظم عنوان د انور خان صاحب وایي زه به ولې نه جړېږم څومره ښکلې زندګي وه څومره ښکلی هغه وخت و مینه مینه او خلوص و بدنیتي په چا کې نه وه انسان څومره لوی عظیم و انسان څومره قدرمن و ښکلي سپین سپېڅلي خلک لکه ورونه اوسېدل به په یو بل بزارېدل ډېر په یو بل خفه کېدل به مړه دا خاصې فضول خبره ده صغیر صاحب ایسا نه ده دا نه سمېږي شیخ نه بند کړه اکرم خان به دې ته خواسته چې هغه رئیس یا لږ مزاحیه شعرونه ووایي اکرم خان دی هلکه اوس مو ستاسو د مرضۍ شاعر راغوښتی دی ستاسو د مرضۍ غزل یا شعرونه به وایي خو خاموشي مکمل پکار ده ګوره ته هغه یو میلمه مو خفه شو او دغه شانې لاړ کېناستو مهرباني وکړئ لږ ستاسو د رضا شعرونه به دی وایي ویل دی چې ما بغیر به ګران سي درته ویل دی چې ما بغیر به ګران سي درته بیلې ته چک شړای زمدون مې تیر که ویل دی چې ما بغیر به ګران سي درته بیلې ته چک شړای زمدون مې تیر که جانانا ټیټیا چاته نه وایو موږ ګنې خدای ستا په میژتون مې تیر که که څه ښېګړه درنه کېږي دې ملا مه منه که څه ښېګړه درنه کېږي دې ملا مه منه ملال ګېډې نه غږېږي دې ملا مه منه دې مسلې پوښتنه ما غوندې سړي نه کوه روزه په چپې نه ماتېږي دې ملا مه منه ټول عمر سړه سړه مو وخوړه نوره یې سړه سړه خوړای نه سو ټول عمر سړه سړه مو وخوړه نوره یې سړه سړه خوړای نه سو مینه دې د 13,000 اولډ بجلی در دې وړو لالی تم کېدای نه سو ړنګ پنګ ځي زنګېږي خو یار غوندې
ښکارېږي خو ټوټې نه زیات